زموږ په پښتو کې نن سبا چې کومه د غزل شاعري کېږي که نه هغه خو یا رومانیت دی رومانتیسزم چې موږ ورته کوو یا هغه تشه واقعیتي شکل دی د غزل د شعر دا تقاضا ده چې هغه دې په یو وخت د حالاتو ترجمان وویني او په خپله لمن کې دې هغه رنګیني ولري چې د غزل وصف دی هغه د غزل وصف دی چې هغه رنګیني دې ولري نو فنکار ته ګرانه دلته پېښه شي چې یو خوا د سنګینو حالاتو ترجماني هغه برقراره وساتي او بله د غزل رنګیني برقراره وساتي نو دلته د غزل فنکار ته ډېره سخته پېښه او کوم فنکار چې د دې سختو نه راتېر شي چې د حالاتو دا سنګیني هم بیان کړی شي د غزل داسې کوم یو لوی وصف د رنګیني دا هم برقراره وساتي نو د دې دپاره د هغه دپاره یو ډېر غټ زیار دی هغه زیار دی چې دی به د غزل یوه بله ژبه تراشي چې دغه ژبه به داسې ژبه وي چې هغه به دغه دواړه خوبیانې به لري چې هم به هغه سنګینه ژبه وي او هم به رنګینه ژبه وي نو د ننني غزل زما په خیال دا تقاضا ده او د دې کوشش په دغه کې ما کوشش کړې نو کوشش کامیابېدی هم شي او ناکامېدی شي خو به هر حال زما په دې کنټکس کې به دا غزل وویل شپه ورځ راپسې پورې د کور ور دی نه راوځم شپه ورځ راپسې پورې د کور ور دی نه راوځم انسان یم له انسانه مې خطر دی نه راوځم شپه ورځ راپسې پورې د کور ور دی نه راوځم انسان یم له انسانه مې خطر دی نه راوځم شعر دې پکې شي چې هیڅ بې حسه چاته راوتمه نن سبا چې هیڅ بې حسه چاته راوتمه نن سبا هغه هم هیڅ بې حسه مرور دی نه راوځي هیڅ بې حسه چاته راوتمه نن سبا هغه هم هیڅ بې حسه مرور دی نه راوځم او سما واخلي ډېر زر ستا د لیدو ظالمه تنده سما واخلي ډېر زر ستا د لیدو ظالمه تنده او څه ستا د بې روخیو ظالم نور دی نه راوځم او د دې شعر ته هم توجه غواړم که نه مې راوباسې د جابرو په خلاف که نه مې راوباسې د جابرو په خلاف مثال میں لکتی کی خنجر دے کنه میرا واسه د جابر په خلاف مثال میں لکتی کی خنجر دے او مکتب ممتاز مخخ د محرومه په لحد ممتاز مخخ د محرومه په لحد کې د چا د اداګانو کماشر دی نه راوځي